السلام علیکم زه یم صاحب زاده او تاسو پته صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل نو نوې ویډیو کې به موږ زده کوو چې موږ اسایمنټ یا څه نوټس لاس باندې ولیکو په کاپۍ کې دغه ټیکسټ چې دی دا به موږ د موبایل سکرین ته څنګه کنورټ کوو. اکثر په امتحانونو کې تاسو ګورئ چې خلک په موبایل کې ټیکسټ ولیکي او بیا سینډ کوي. نو نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښایم چې تاسو به یو د فوټو ټیکسټ چې دی هغه به تاسو رایټینګ ته څنګه کنورټ کوئ. تو جی فرند موږ راغلو د موبایل سکرین ته. د دې لپاره د تھرډ پارټي اپلیکیشن ضرورت نشته، دا په هر موبایل کې موجود وي. تاسو په دا بره ګورئ فوټوز، دا په هر موبایل کې موجود وي. خو مثلا نوکیا دی په دې کې لینس دی، په دې لینس باندې به کلیک کړئ. دا اوس ګوره تاسو سره چې ګیلري کې کوم فوټوان یې هغه به اوپن شي. اوس دا تاسو ته ښکاري ما دا یو کتاب پاڼې نه ما دا فوټو اخیستل دی. دا اوس تاسو وګورئ جی دغه پاڼې باندې چې کوم دا ټیکسټ لیکل شوی دی دا به موږ خپل موبایل ته څنګه کنورټ کوو. دا بیا موږ خپل واتس اپ باندې هم لیږلی شو، په مسنجر باندې هم لیږلی شو او چاته میسج کې هم لیږلی شو. اکثر سټوډنټانو له دې ډېر زیات ضرورت راځي په امتحان کې تاسو ګورئ کسان چې یو اسایمنټ لیکي یا څه نوټس لیکي نو هغه په موبایل کې کتاب نه لیکي. نو دا ډیره سمپل او اسانه طریقه ده. هغه کتاب نه یا نوٹ نه یا اسایمنټ نه به موږ فوټو باسو او هغه فوټو نه به موږ کومه لیکای چې دا به ټیکسټ ته کنورټ کوو. نو سمپلز دا ګوره تاسو د سلیکشن دا جی سلیکټ آل کړم. دا کته تاسو ګورئ چې لاندې راغی کاپي، دا ما ځینې کاپي ټو دا به زه بیک راشم. اوس به زه واتساپ کولاو کوم. اوس دا واتساپ ما کولاو کوم. اوس دا تاسو ګورئ دا یو ګروپ کې ما سینډ کولی شم. دا وګورئ جی هغه کومې پاڼې باندې چې لیکای شو هغه ما ټیکسټ ته کنورټ کړه. نو ډېر د کمال اپلیکیشن دی او ډېر د کمال ټریکس ته انجوای کوي. که چېرته ویډیو مو خوښه شي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوې ویډیو لپاره مو ډېره اجازه تلوي. الله په امان.